درنو دوستانو سلامونه. خدای تعالی دې وکړي روغ رمټ هستئ. دوستانو دا مهال زه د کابل په ښکلي ښار کې یم او بیا تاسو وینئ زما تر څنګ ډېر زما تکړه دوستان ملګري ګرانه پښتانه ناست دي. او دا مهال زه د پلچرخي په سیمه کې او د ډاکټر صاحب صادق په جونګړه کې یا د هغه په دیره کې سره ټول دوستان راټولي. زه غواړم چې نن تاسو ته یو شعر ویم. د شعر هغه عنوان دی افغانستان وایي. نور تاسو په شعر کې واورئ افغانستان څه وایي، د دې نورو ممالکو نه څه غواړي. افغانستان وایي غوږونه خلاص کړئ، سترګې وغړوئ، ای دنیاوالو څو خبرې لرم. افغانستان د افغانانو کور یم، د غم داستان د غم سندرې لرم. وایي نن به یې تاسو ته راوسپړم، زړه مې غمونو ټول خوړلی راته، او چا چې زما سره ټګي کړې ده الله په خپله شرمولی راته. زما بچي خړو ډاګو کې اوسي، تیږې او کاڼي بسترې لري، سر ټیټول زما کتاب کې نشته، صرف هغوی ذات تاثرې لري. افغانستان وایي درنه خواهش خپل اولاد څنګه کوي، داسې له مانه هم سیالي غواړي. دا زه ناچار یم ځکه خیر ټولوي، یو قب ډوډۍ غواړي کالي غواړي. وایي ستاسو خو زړه د خوشحالیو ډک دی، راشئ په ما لږ زړه خوږی پیدا کړئ، او چې د 25 کالو ورک دی تېنه د هغې کونډې مور بچی پیدا کړئ. په وړه خوله وایي بابا مې څه شو، مور ورته وایي روزانه راوړي، هغه په تمه د مړۍ ناست وي چې په اوږو یې جنازه راوړي. بچي مې مات او ګوټ شو ټول راته، دښتې مې ټولې په هدیرو ډکې دي، او بل د روزګار جنازه شوې دلته لارې کوڅې په خیر خورو ډکې دي. وایي په ویر او غم باندې اخته بچي مې په ژړا سر وي، خندا نه پېژني، ورځ د اختر وي هدیره کې ګرځي، پکې مزار د دادا نه پېژني. د چا د سترګو مخه شوې راته چې د ژوندون ځینې بېزار ګرځم، د هر یو کور ځینې همدا غږ راځي، زه د 5 ورځو نهار ګرځم. که په رښتیا زما همدرد اوسئ، یو نوی ژوند د خدای په جات راکړئ، د څو لسیزو نه سوځېږم پکې، نور د باروتو نه نجات راکړئ. زما کلتور د پښو مه غورځوئ، زما راتلونکی سبا مه وژنئ، زما مسجد او منبر مه خواروئ، زما د سپین پټکي ملا مه وژنئ. شیبې د پای دې رخصت اخلمه، یوه غوښتنه په زارۍ لرم. زما بچي خپلو کې مه جنګوئ، تاسو نه تمه د دوستۍ لرم. زما په شر کې ځان ته خیر مه ګورئ، دغه خبرې ته مې پام وکئ، که د تاریخه مې خبر شوئ تاسو والله چې 2 لاسې سلام وکئ. افغانستان وایي زه سوالي نه یم، د نه سوال نه غواړم، بس ما دې خپل ژوند ته قرار پرېږدئ. یو څو خبرو ته راغلی وم او نور درنه ځمه راته لار پرېږدئ. خو چې د نظره مو زه کم را نه شم، زه هندوکش لرم، پامیر لرم، زه د امونه تر خیبره پورې د شاه زلمو قوي زنځیر لرم. زه هر څه پېژنم، په هر څه پوه یم، توپیر د یار او د اغیار کوی شم. چا که زما په طرف بد وکاته په شلمنۍ کې ګزار کوی شم. نور په اخره کې مننه کوم چې غوږ مو کېښودو بیان ته زما، زه هر کلی ستاسو راتلو ته وایم دې میلمه پال افغانستان ته زما. خو که به په بد نظر راغلي یاستئ تاسو به نور غوندې هم لاړ شئ، په دې یوه خبره ښه پوه شئ والله که بېرته رانه سم لاړ شئ. او که مو خندا زما په مخ خوښه وي، بس دسیسې په هر رقم مه تړئ، راځئ دا ژوند سره په ګډه تېر کړو، نور د ځانونو پورې بم مه تړئ. او چې مخامخ مې ورور ګڼي او شاته کوشش یې دا وي چې ما نور روان کړي، راځئ چې پورته کړو لاسونه پسې، خاوند تعالی دې ورته کور روان کړي. افغانستان بیا وایي زه به د چا نه ګیله کوم، او والله هر چا په دسیسو وخوړم، او الله تعالی دې دی په نس نه مړی، یو خو دې ډېرو موسسو وخوړم. او زما په کار نه ده راوړې تاسو دا چالاکي ځان سره بېرته ویسئ، ستاسو د مرګه دې شي پاتې دغه ډیموکراسي ځان سره بېرته ویسئ. او د کاموال حافظ یو سوال دی درته، د کاموال حافظ یو سوال دی درته، هسې نه ځان باندې بد ومنئ، خدای به مو خلاص د بدبختۍ نه کړي، او راشئ دا دین د محمد ومنئ. د توجه نه ډېره زیاته مننه.